د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلینو وویل چې دغه د مخدره توکو د روږدو کسانو د راټولولو او درملنې موخه د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر کمول دي او د یادو روغ شوو کسانو څخه یې وغوښتل چې بیا د نشه یي توکو ته مخه نه کوي. تقریبا 58 کسو شاوخوا دي او دا 4,000 شاوخوا کسان موږ تر اوسه پورې تداوي کړي دي او دا لړۍ روانه ده، د ګرده تداوي روانه ده، نفر ټولوو او تداوي کوو. په ورته وخت کې روغ شوي روږدو کسانو د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت د دغه اقدام ستاینه وکړه او له نورو روږدو کسانو یې وغوښتل چې بیا د ناوړه پدیدې ته مخه نه کړي. مننه کوو له مسؤلینو نه، مجاهدینو نه چې دغه یو فرصت یې موږ ته بیا راکړ چې موږ وکولی شو په اجتماع کې په خپل کورنۍ ته خپل ځان ته یو مفید شخص جوړ شو. موږ خو په یو داسې آفات سره ګرفتار وو چې هېڅ نه و، اراده هم د خپله نه درلودله، ځان ته مس رقم یو تصمیم نه سوای چې ونیسو. نو اوس شکر ده الحمدلله هم ځان پیژنو، هم خپل پیژنو، هم کور پیژنو، له نظره صحتي، روحي، جسمي، رواني پس له دغه 80 ورځو نه یو تعادل کې راغلي یو. نو شکر ده موږ سپاسګزاري کوو له ټولو نه چې دا زمینه و دا فرصت یې موږ ته مهیا کړی ده. فعلا خوش هستیم، ترک کردیم، تشکر میکنیم از امارات اسلامی، تشکر میکنیم خاص از رئیس کمپ همراه ما. واقعیت بسیار رفتار خوب در په همدې حال کې د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت د درملنیز کمپونو څخه نږدې 4,000 په مخدره توکو روږدي کسان روغ شوي دي.